السلام علیکم ګران شاګردانو ولادي وک شروع جو بس راځي د نن سبق تر نن سبق چې دغه بیا هم ترې پرم ضبط ورب ان انګلیش په انګریزي کې د ورب درې پارمه دي زه د 2008 کال راهیسې د انګریزي ټیچینګ ورته کوم زما چې څونه تجربه ده زه تاسو ته داسې سبق وایم چې هغه ډېر زیات مهم دی په هغو کې یو هم دغه ترې پرم ضبط د ورب دی دا ډېر ضروري دی کله کله شاګردانو ډېر انګریزي ویلي خو بیا هم چې سپیکینګ کې یا په انګریزي کې یو څه لیکي دغه ترې پرم ضبط د ورب یې مخه نیسي نو راځئ دا راسره ووایاست ورب هم دی ترې پرم ضبط ورب هم دی وړزون هم دی مینینګ هم دی پرونانسیشن هم دی ګیدر یو ځای کول ګیدرډ سیکنډ او تھرډ پرم جنریټ پیدا کول جنریټډ سیکنډ او تھرډ پرم جسچر په لاس سره اشاره کول جسچرډ سیکنډ او تھرډ پرم دی ګیګلډ خندل چا خبره بېدرک خندل ګوسپ ګپه کول ګوسپټ سیکنډ او تھرډ پرم ګریجویټ فارغ کېدل خاص کر د یو تعلیم یو مقام ترلاسه کړي د دې فارغ سي ګریجویټډ ګریز څارل کتل پسونه کتل څرل ګریزډ سیکنډ او تھرډ پرم دی ګریټ روغبړ کول ګریټډ سیکنډ او تھرډ پرم ګریپ معنا نیول ګریپټ سیکنډ او تھرډ پرم دی ګرمبل بڼاړې درلودل د ځانه سره بڼاړې څوک کله ناراض شکایت کوي نو د ځانه سره به بڼاړې پرېښي باندې ګرمبلډ دا سیکنډ او تھرډ پرم دی ګیس اندازه لګول ګیسټ سیکنډ او تھرډ پرم دی دا یو کې سایلنټ ده ګیس گو تلل وینټ ګون ګایډ رهنمایي کول مشرتوب کول لار ورښول ګایډډ ګیز په غور ورته کتل ګیزډ چاته د سم کتل رټ کتل یا په څنګه ګلیټر ځلېدل ګلیټرډ دا سیکنډ او تھرډ پرم که مو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک او په کمنټ کې خپل اظهار وکړئ چې څنګه سبق او دا هم ولیکئ چې دا رقم نور څنګه سبقان تاسو ته ووایي او دا رقم یو دوه درې پاره مو که لیکلی سي ویل کېدی ورب ده مننه الله حافظ